د کندهار والي په مشرۍ د نظامي محکمې له قاضیانو او حوزو له امرینو سره د همغږۍ غونډه جوړه شوه. په کندهار ولایت مقام کې د کندهار والي محترم مجید الله صاحب په مشرۍ د نظامي محکمې د قاضیانو او د کندهار ښار د ټولو حوزو د امرینو ترمنځ د همغږۍ غونډه جوړه شوه، چې په دغه غونډه کې د قاضیانو او د کندهار ښار د ټولو حوزو د امرینو ترڅنګ د نظامي محکمې رئیس شیخ مولوي غلام رسول صاحب، مرستیال والي الحاج ملا محمد صادق انقلابي، امنیه قومندان مولوي سمیع الله حزب الله، د امنیت امیر ملا محمد بولي شاغه او د امنیه قومندانۍ د ټولۍ قرارګاه قومندان ذوالفقار صاحب هم حضور درلود. په پیل کې کندهار والي محترم مجید الله صاحب ټولو ته ښه راغلاست ووایه او په خپلو خبرو کې وویل د دې اسلامي نظام هدف د الهي احکامو نافذول دي، نو تاسو ټول د نظامي ادارو مسؤلین او مجاهدین باید د محکمو د پریکړو د تطبیق په برخه کې اجرات وکړئ او په دغه برخه کې هر وخت له قاضیانو سره همکاري وکړئ. محترم مجید الله صاحب زیاته کړه دا زموږ او ستاسو ټولو ګډ مسؤلیت دی چې مجرم ونیسو او الهي قانون ته یې وسپارو. نو اړتیا دا ده ترڅو په یاده برخه کې قاضیان او د حوزو امرین په خپلو منځونو کې پوره همغږي او همکاري ولري. ورپسې د نظامي محکمې رئیس شیخ مولوي غلام رسول صاحب لومړی د دې مجلس پر مهموالي او ارزښت خبرې وکړې او قضا یو لوی او دروند مسؤلیت یاد کړه. ویې ویل ټول هغه موضوعات چې محکمې ته راجع کیږي نو د شریعت په رڼا کې ورباندې پرېکړه کیږي. د نوموړي په وینا کوم حکم چې د محکمې له لوري جاري کیږي په تطبیق کې همدا تاسې نظامي پرسونل یاست چې همکاري به یې کوئ. د هغه په وینا د مشرتابه هره لارښوونه پوره څارو ترڅو د یوه حرف مخالفت ونه سي او زموږ ټولې چارې د مشرتابه په لارښوونه ترسره کیږي. وروستیو کې راغلو قاضي صاحبانو د حوزو امیرینو او د کندهار امنیه قومندان په نوبتي ډول خبرې وکړې. دوی له یو بل سره پر همکاري کولو ټینګار وکړ.